السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خاد آباد ژوندي خوشحاله او روغ اوسئ. عزیزانو د ټول ناول خو د روژې مبارکې میاشت مبارکي ټولو ته وایم چې سبا په خیر سره روژه ده او د روزې سره په خوا کې خپل اند نور کارونه خو د علماء کرامو دي، د مولایانو دي، د تبلیغیانو دي چې کوي ورسره په خوا کې موږ هم خپل اندونه فکرونه سپارښتنې دي. روژه داسې یو میاشت ده چې په دې باندې خو ټول خبرې کوي چې د سیالۍ میاشت ده او د عبادت د سیالۍ میاشت ده، خو بدبختانه چې نن هر څوک په دې باندې خبرې کوي چې په دې کې نفلونه، په دې کې تراویح، په دې کې صلات تسبیح او فرض منځونه په جمع سره په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې باندې څومره ثوابونه دي او باید وکړو، خو هیڅ په دې باندې خبره ونه کړه چې په دې کې خدای پاک موږ او تاسو ته متوجه دی چې زمونږ او تاسو درستاخان وګوري او زما د خپلوانو، زما د ګاونډیانو، زما د رشتہ دارانو، زما د کوڅې او زما د سیمې د غریبانو درستاخان هم وګوري او خدای پاک بیا وګوري چې زه څومره نفلونه کوم او زه څومره په درستاخان باندې څه خورم او زما ګاونډي ته څه پراته دي. سمه ده چې ډېر غریبان داسې دي چې حال نه وای په ځان یې تېروي، خو که موږ او تاسې په دې باندې فکر وکړو چې نن سبا څومره ګراني ده، یو مزدور ځه صحیح دی، تجار دی، کاروبار یې صحیح دی، دکاندار دی، کار یې سم دی، هغه خو به یو څه وکړه، خو د یو مزدور په حال باندې موږ فکر وکړو چې هغه څومره ګټي، څومره اولادونه لري، اوړه په څو دي، غوړي په څو دي، بوره په څو ده، میوه په څو ده، ترکاري په څو ده، غوښه په څو ده، آیا د ده زړه څه غواړي که نه غواړي؟ په دې باندې که موږ او تاسې فکر وکړو او بیا خپل درستاخان ته وګورو او وروسته بیا لږ فکر ور باندې وکړو چې زما دغه غریب رور د دې د اولادونو او د ده به څه حالي، او ورسره په خوا کې چې کله زه په تهجدو باندې ولاړم، په تسبیحاتو باندې ولاړم، زه فکر وکړم چې زه خو په تسبیحاتو ولاړم جنت ته ځم، خو زما د همسایه، زما د رشتہ دار، زما د خپلوان، زما د ګاونډي، زما په دې کوڅې کې د غریب به څه حال وي؟ آیا چې هغه وږی وي، هغه پیشلمي ته څه نه لري، هغه څه چې زه په پیشلمي کې خورم، هغه څه چې زه په روژه ماتي کې خورم او زما غریب ورور یې نشي خوړی، نو آیا په جنت کې دغه لوړې درجې به خدای ماته راکړه او که نه؟ خدای به د ما نه راضي او که ناراضه به وي؟ آیا خدای پاک زموږ او ستاسې تهجد او تسبیحات او تراویح او دا روژې مازې ګوري او که نه دغه حال زموږ او ستاسې به ګوري؟ دا یو. دویمه خبره دا ده چې په سبحان الله و الحمدلله، الله اکبر، استغفر الله، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم او د قرآن په تلاوت او په روژې کې د یو او د دوه او د لسو قرآن ختمولو سره په دې باندې فکر وکړئ چې دا درواغ، منافقت، غیبتونه، کینه، بغض دا هم ګټه لري او که تاوان لري، دا باید پرېږدو او که یې پرېنږدو. دا استغفار څومره ګټې لري، خو دا درواغ څومره. نن ما تاسو ته تل ویلي زه د خپلې تجربې خبرې کوم، دا اوس هم چې څه ویل د خپلې تجربې نه وایم. ما ولیدل چې زمونږ په درستاخانو څه پراته او زما د غریب رور د خپلوان او د کوڅې د ګاونډي په درستاخان باندې څه پراته. ما ولیدل چې خلک ډېر استغفار وایي، تسبیح په لاس کې سبحان الله و بحمده 10,000 کرته وایي، استغفار 10,000 کرته وایي، لا اله الا الله محمد رسول الله 10,000 کرته وایي، لیکن خله داسې خلوي، داسې منافقتونه، داسې درواغ، داسې یو حق خبره به ترې راونوځي. تاسې باور وکړئ چې ما په سترګو باندې ولیدل چې ښی پیژني چې دا زما زوی غل دی، ډاکو دی، خاین دی، غاصب دی، منافق دی، لیکن چپه خوله ور باندې نیولي، هغه مظلوم په حق کې دا خبره نشي کولای. د کور نه ځکه وایم چې د کور نه مسلمان نشي، اسې ډروتي نه چلیږي، د کور نه به مسلمانېږي. زه تل دا خبره کوم چې د کور غل، ډاکو، خاین، منافق، پنیک پسی چې ونه ځپئ،
دا سیمې دپاره، دا ګاونډ دپاره، دا خپلوانو دپاره، دا د دې ګاونډ دپاره، دا د دې ملت د دې ولس دپاره ناسور جوړېږي. ته په کور کې غل، ډاکو، خاین، منافق، کونی او کوسی روزي او ته تهجد کوې، منافقت کوې، ته استغفار وای، درواغ وای، ته سبحان الله و بحمده هی وای، لیکن ته غیبت کوې. دا فیصلې موږ او تاسې په خپله باید وکړو. خو علما کرامو ته، امامانو ته هم د سپارښتنه کوم چې په لیاز د خدای په خوا کې ورسره دا مو د ذکر فضیلتونه مو ډېر بیان کړل، د سبحان الله و بحمده فضیلتونه مو ډېر بیان کړل، د تراویح، د تهجد او د نفلونو، د چاش، د اوابینو فضیلتونه مو ډېر بیان کړل. ورسره په خوا کې دغه هم بیان کړئ، د دې تاوانونه هم بیان کړئ چې دا مه کوئ او په سخته باندې باید وویو. د همدې نه موږ ته ناسور جوړ دی. الله مو ښاد و آباد لره. ښې روژې ونیسئ، داسې روژې ونیسئ چې څنګه مو په دسترخوان څه پراته وي هغه نیم کړئ د ګاونډي سره. که نه یې شي نیمولی، درېیمه برخه یې ګاونډي ته ولېږئ، یعنې هغه پیسې ورکړئ. کله چې ته میوه اخلې، کله چې ته غوښه اخلې، کله چې ته ترکاري اخلې، ته هغه وسنجوه، لږ یې کم که، یو پاو یې کم که، هغه خپل ګاونډي غریب ته ورکړه. دې دپاره یې ورکړه چې هغه هم روژه نیسي. بیا جنتونه د خدای کار دی، په فردوس پکې د خدای کار دی، لوړې درجې پکې د الله رب العزت کار دی چې هغه څومره درکوي. چې تا ته په ذکر دا د دې معنا نه ده چې ته ذکر پرېږده او دا کار وکړه، هغه کوه، په خوا کې دا ورسره کوه، بیا نو ګوره نعمت الله ته نه جوړېږي. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.